فرشتے اوریس کے فرشتے کائناتو کے فرشتے او دا خدای دون مخلوق تے داغے سے انتہا نشتا او دا شمیر نہ زیادتی دی دا فرشتے سوک پا باران مقرر دی او سوک پا اوریز او پا توفال او پا ظلم مقرر دی او سوک دا انسان پا مرگ مقرر دی دا مرگ چی چاہتا لیوٹیا والا دا غطا اسرائیل وی حضرت اسرائیل علیہ السلام دی پا خپلم ساگانے باسی او دا سر گن شمیر لخکر پا اربونو کربونو فرشتے دی آغا چا پس یو لیگی چا پس بل زان لے خپل یو سیکرٹریٹ تے یو خپل نظام ہے لکه دلته کې زمون محکمه تعلیم ځان له نظام یو سیکرټری وی مشر وی او یو وزیری او لاندې سیکرټریټ کې خپل ملازمین کار کوي یا محکمه زراعت شو یا بل محکمه د پولیس ته انتظامیه شو هغه خپل کار کوي څوک اپریشن والا دي او څوک لګیا دي دا انویسټیګیشن والا دي څوک بل ډیوټي د کرانګي الله هم د ډیوټي مقرر کړی دي د مرګ متعلق ټول نمشر چې کوم لوی فرشتہ د اسرائیل علیہ السلام هغه ځان خپل نظام ورکړی دی بلا فرشته چانه په یو فرشتہ صوبازي چانه په بل د روحونو اندراج وغیرہ دا ټول دوی کوي حضرت میکائیل علیہ السلام سره د باران او د دیولیت و اختیارات الله هغه من نگران مو اختیار ورټول الله سره دی د دې په ذریعہ لګیا دي دا ډیوټي کوي حضرت اسرافیل علیہ السلام لے شپیلے ورکڑی دا یو دل نبی علیہ السلام او فرمائل غم جنو وی سیف فکر مندی وی سنگ بغم نکوم وی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کے مندلی دا او ساری پی دفاق تا ٹیٹ کردی دی او وگی اللہ تا متوجہ کردی چکل براتا اللہ حکم کا جد شپیلے ہو اغلا داغا طاقت دا طولو کائناتو دا ختمولو داغا ڈیوٹی اغتا اللہ سپارلی دا او پدے کے دا طولو نا مقرب فرشتہ او دا ټولو نه مشره فرشتہ هغه ته حضرت جبرئیل علیہ السلام وی دا پټولو فرشتو کې دا اول مرتبه فرشتہ دا او پټولو فرشتو کې د لومبه درجه طاقت د خدای ورکړي دا ټول هر فرشتي له خدای ګورل وی طاقت ورکړي هر فرشتي له لیکن ذکر اسرائیل علیہ السلام نے اوزل نبی علیہ السلام تپوسو کو وی تر دے گانو خلقو نسا سنگو باسے وی ما سر خودیر فرشتی دی چاپس یو لگم چاپس بل خود دمر طاقت اللہ را کرے دے کدپا وم اسمان کے کینم او دا اخپلی دو گوتے دی طول جاندار مخلوق تا مخا محکم کے انسان دے او کا پیرے دے او کا فرشتی دی او کا میگی دے او ماشی او کبان نو پا یو سیکن کے پا دی دو گوتے طول نسا راہ کیشم دمر طاقتو نخدای ورکڑی خو پټولو کې معزز ټول معزز دي لیکن پټولو کې د ټولو فرشتو سردار او د ټولو فرشتو مشره او پټولو کې د لوی مرتبه خاوند فرشتہ دا حضرت جبرئیل علیہ السلام دی وحی راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرئیل ورته وي جبر قوت او طاقت ته وي او ایل په عبرانی کې الله ته وي دا الله طاقت روح الامین ورته وي دا یو روح دی یو لطیف شی دی او امانتګر دی چې الله وتسوي او مقصه کوي دلم خدای لوی طاقت ورکړی دی اسنګا دی وحی راوړي نو یو ځل ته نبی علیہ السلام تاسو کو ویته دا عرش نه چې راځي مال وحی راوړي څومره سات کې را رسېږي د دې ځمکې نه لومبه اسمانه پورې د 500 کالو مزل د لومبه نه دویم پورې بیا د 500 کالو مزل دویم نه دریم پورې بیا د 500 دریم نه څلورم بیا د 500 زه یو اسمان د بل ملک 500 مزل او بیا د وم اسمان نه عرش پورې د 500 مزل څومره مزل او د عرش د لاندې ساتنه بل ساتي پورې بیا د 500 کالو مزل د پاسه د الله کرسی دا نو ویته سونه سات کې را رسېږي وې دا الله رسول د سترګې د رب نمزر دومره طاقت خدای ورکړي د سترګې د رب نمزر دومره طاقت الله ورکړي شکل یې ډېر زیات ښکلی دی مزیدار او خسته یو ځل نبی علیہ السلام فرمایي وی ما د اسمان په غاړه کې جبرئیل علیہ السلام ولید وی په خپل اصلي شکل کې مې دوه ځلې لیدلی دی یو په اسمانونو کې او یو په دې اجیاد دا مکې مکرمې او علاقه د هغې کې ولاړم او د اسمان ته مې وکتل نو د اسمان په دې غاړه کې په کرسۍ ناستو او دومره غټ وجود و چې دا ټوله غاړه یې بنده کړې وه او دومره خشته ښکلې وزرې وي دا غاړه د وزرو نه ډکه ښکلې مزېدار په دې اصلي شکل کې مې دوه ځلې لیدلې دی وحی راوړي د الله نه یې راوړي نبي علیہ السلام ته پیش کوي غار حرا کې ډومبی وحی در راوړلی نبی علیہ السلام به غار حرا ته تم او هلته به د الله عبادت کو یو میاشت مسلم شریف کې راځي
جاولت شهرا بحرا وی یو میاش من پغار حرا کے مجاورہ کړی د ځان لواله مې کړی د الله تا التب لګیاو د دین ابراهیمی متعلق او یا با الله په خوبونه کې د عبادت چل ورته او د الله په ذات کې تصورات او د هغه غار حرا جبل نور کې بر غار د غیر بیت الله شریف کاری الته لګیا د الله عبادت کوي او ځان سره به ستوان ولل توخه به ولله او به ولله او چې کله به سره ورځ به تیر شوي نو حضرت خدیجه رضی الله عنها بیبي او دی به پسې ولل نو یو ځل په دې غار کې ناستم د جبرئیل علیه السلام راغی د انسان په شکل او مرګري وسره نو د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه او شلو شق صدر وته دا ځل مبارکه تیروست او د زمزم په بوې ولا وینځ او دې ځل کې یو تور غوندې کوټي هغه ته ورغولا وی دا د انسان ځل کې د شیطان د ناس ته جالي چې دا خو ته ختمه کو او بیا د ځل کې صفا کو نو یو خانه کو او باغ خانه کې ایمان او حکمت او علم داغه نه ډکو هغه د پیغمبر علی السلام پر غونو کې ورواجو او سینې ولا بند کړه دا شق صدر درې ځله علماء اتفاق کړی چې شوی دی او څوک سلورم ظلم یاد دی یو غیبی تلاله جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی دي نو اتل کې یو طرف ته زو درولم بل طرف ته بل سړی ودراو وزن یې کو زه په درون شم به دوه کسان کل پتل کې ما سره بیا په درون شم به بل طرف ته درې کل بیا یو به زیاته ولس بیا درون به شل کل بیا درون به دیش کل اخره کې سلو ته خبر اور رسید یو طرف ته چابلی کې سل بل خواز بیام زدرون ایو فرشتہ دی بل توي وی بس د سره خلق متلا دل خدای دومره مرتبه ورکړي لکه دا ټول مخلوق په دې چابلی کې ور سره واچي نو دی په درونی دی وتخبل مرتبه خو نبی علیہ السلام ته دا غینه پسې وتا د قران شریف آیات خو اقرا لولا نبی علیہ السلام باندې لوی hebat را ناشنام دی دومره فرشتین دی غرم دی د جبرئیل علیہ السلام ملاقاتم دی نو په hebat راغی ما انا بقارئ ان ذخل لستل نشم کول نو ځان تیرا ترغاړه باس جبرئیل علیہ السلام چې د خپل قوت ملکی وصف دا په نبی علیہ السلام کې وردن کی ځان ته زور یې ورکو یاوتی اقرا و ما انا بقارئ نشم لستل hebat پر راغی hebat بیا ځان ته دوباره را ترغاړه باس او بیا وی اقرا لولا بنشم لستل نو پدرین دلی بیا ځان ته را ترغاړه باس تو زور ورکو نو شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د پیر او د مرید په منځ کې سلور نسبتونو قائل سلور نسبتونه هغه د دې د دلته تفصیل نکوم یو ته نسبت انعکاسی وي لکه شیشه ته چې سړی مخامخ ودرېږي او د خپل شکل وتخکار نو کدا شیشه ته ودرېږي خو شکل بخکار او کدا شیشه نه لري بیا برتزان نخکار لکه سړی یو نیک سړی الله او هغه سره په مجلس کې ناستا نو دا هغه شکل وتخکاری دې دغه وخت کې پسود کې چې زمدا سه نیک شوي مام دا سه عبادت وکړي خدا پټې نه نسبت دیم نمبر ته نسبت القایی وای لکه یو سړی دکاندار لاله ډیوی یو ما ته پکې تیل واچاوه او تیل پکې واچي دا خو لک پایداری د شیشه دا غوټو په نسبت شیشه هغه خو چې تو درېږي وي بو چې ته خواشه نه وي د القاعده د تیل درکړي او رد به په کار کوي اوس کته تکړه نو بار بار زو تیل ته چوا نو دیوه به برابرۍ او کنه بیا لانه نو دیوه بمړه پاتې دا سی مثال لکه یو عالم له یا یو نیک سړي لاره او د مسلې ته پوښتنه وکړه یا بیعت وسره وکړه نو اوس به بار بار ولزي دی عالم لمزید مسائل بتزدکه یا دی نیک سړي له د بیعت او وظایف به بار بار وې نو فائدہ بدر کوي او کله په دامیانس کې بند کړل کډیو کې تیل ناشي دریم ته وي نسبت اصلاحي وي ادا دې کې د عالم په خپل شاګرد پورا مهنت کوي چې کوم علم دغه خدای ورکاغله ورکی یا دا پیر په خپل مرید پورا مهنت کوي او د دله پورا خلافت ورکی چې دا بس تب اوس خلیفہ شوی یا دا یو غټ نیر نه یو راکوټ نیر سړی راو بس او سلورم نسبت اتحادی وته وای ادا چې پیر څنګه او مرید او مقصد لکه علماء لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق د نبی علیہ السلام سره نسبت اتحادی نو دا جبرئیل علیہ السلام چې لومبه راغی ملاقات شو دا غ نسبت انعکاسی دی او چې لوم زوی زور ورکولا نو دا غ نسبت
القائی شو، او چې دویم زور ورکی وی داغا نسبت اصلاحی شو، او چې سلورم زور ورکی نو داغا نسبت اتحادی شو، اتحاد بالملکیت و دا زورون ادریز الاور کل او بیا و تدا آیتون ہوئے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علم اقرأ وربک لکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او لعب في جبريل عليه السلام والنبي عليه السلام تبر على ذكر دريز عليه ولا زور ورقص دخل بشريتنا ملكيت انتقال راغب اغي وصفتا جبريل عليه السلام ملاقات زان لوالي او دا دنیا فرشتے نو تبعی خوف پا پیغمبر رازی فلما ذهب عن ابراهيم روح قرآن شریف کے اللہ فرمائی فرشتے چرا لوط علیہ السلام عذاب لابراهيم علیہ السلام ولسخے لال کا اغي گوتے نوڑے ہوئی رہے فخاف في نفسه خيفة سنگر موسى یا موسى علیہ السلام مانے چیئر دا مار نرانا دا تبعی خوف پہ انسان رازی نو کور طلاق نو بی بی خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ توی وی زملونی پا ما صادر واچه تبا پیران خیر اگا قصه در تنکو دا جبریل علیہ السلام خبر میں اکلا چلون بیا وحی اقرأ باسم ربک اللذی جبریل علیہ السلام روا دری کالا پس نبی علیہ السلام فرمائی وی دی دریو کالو کی وحی بندوا وی دب اتلم کلا وی داس شوق وحی تے شوقو چی بیا بکلا فرشتہ رازی وی داس بطن شم چی ماوی دا دی غر نزان را غلوم نو جبریل علیہ السلام برا الآواز راکا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا رسول اللہ حقا تدخلی رشتون پیغمبر اکبری و انا جبریل او ذا جبریل بیا چه بکا وجود با مسام شو بیا با میوی چه خلطنگ بشم میزان دا غر نرا غلوم بیا بیا آواز راکا فلان کیا تگولی دا خدای رسول او ذا جبریل دی سرم می تسلیو شو نو درے کالا پس بیا وی روانم پلارا نو جبریل علیہ السلام میولیدن او مقا چه غار حرا کرا غلیو جالسن علا کرسی بین السماء والارض فکرسی ناستو رزمکی او دا اسمان پر میاس کے نو فروغتو منہو تیو یرید بیاو یرید نو کور تلارم نو بی بی تیوی زملونی پا ما سادر واچوی زانی بیا تبا پی بیا رالا نو جبریل علیہ السلام دروازی لرو رسید نو آوازی ورک یا ایوہ المدسر قوم اے صادر غستون کی از اس پاس خوب و ناستا اس دی وقت استا ختم استراحت لبکے اس بکے دعوت للہ خلق لدعوت ورک قوم باسا و اخلق اویرا و زما دا عذابنا او زما تکبیر و ربک فکبر زما جوی خلق تبیان کا دا آیتنا نازل شو و سیابک فطوهر و رجز فحجر دا دیکی بیا ورقه ابن نوفل نم بی بی خدیجی بوتلی دی چو علی و طویلی ورقه ابن نوفل پی جندلی دی علی اغلب اخوانو کتابونو ملاو چی علی وی هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وی دا تاتا چی کمس کس راقی پا غار حرا کی دا اغا فرشتہ وجی پا موسیٰ علیہ السلام با نازلی دلا نو جبریل علیہ السلام یو کار خو وحی رولل دی دے مین ڈیوٹی دا اللہ را طرف نوحی رولی نبی علیہ السلام دا خو لیکن پخپل اخوخ نرازی یو ذل دیر مدقص راقی نبی علیہ السلام تا نو علیہ السلام وطویت تقولید لیت فعلی وما نتنزل الا بامر ربک وی دخلی دا حکم نرب سترگ من دغن شکولی چه لوی زن و زر عظم او چه لو ایک حکم نیکلی بی دخلی دا حکم نمون نشورات دی او دخلی نا چه بی وحی راغشتلا نو اغب سگوا فخبل جبریل علیہ السلام وی بخاری شریف کی حدیث ویچ که کل اللہ دی یو صورت یا دو صورتون دا نازل اولو ارادو کی نو اسمان کی زلزل را شیخزت السماء رجفتا شدیدت اجلقی فصائق من فی السماوات نو اسمانونو کی جسم را فرشتی بے ہوش پریوزی دا سجدے پا حالت کے ویٹولو نمخ کے دا سر روچت کم نو چه کم صورت اللہ را کئی اراتووری نو دی تال رو او ایتی سنگ اورد اللہ آواز ویکا سلسلتن علا صفوان لکا زنجیر چه سڑی پتی گران کاگی او چه حضور پاک لبے وحی رولا سحال بے صحابہ بدا سے محسوسولا کدوی النحل لکا مچے چه بنگیگی دا سے بے محسوسولا او نبی علیہ السلام بدا سے محسوسولا کسولسولت الجرس لکا جرس سے ٹنگیگی
او دومره زور به حضور پاک لورک ورکو چې سترګې به پړسېدې، رنګ به سور شو او غټ ساګانې به غشتلې او په سخت جمع کې به د نبی علیہ السلام د تندي مبارک نه خولې تللې. ان جبینه لیتفسد عرقا. نو د جبرئیل علیہ السلام یو ډیوټي خدا شو. ګوره د خیر فرشته ده، بیا زمونږ امت سره ډېره زیاته مینه ده. یو ځل جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام نه راغی او فکرمندو، په فرشتو غم نه راځي، خو فکر الله چې د انسان په شکل کې نو بیا انسان لباندې غم هم راځي، خوشحالي هم راځي، نو بیا هغه شکل د غم جوړولی شي. فکرمندو غمجنو. نبی علیہ السلام ورته جبرئیل ولې غمجنې؟ وی ما ته الله نن دوزخونه وښول چې لاړ شه دوزخونه وګوره. نو ما په دوزخونو کې چکرې ووهلې. وی څنګه دوزخونه؟ وی دوزخ اوه طبقې دي، اوه منزله. لکه زمونږ دا جومات 2 منزله دی مثلا، اوه منزله دی. وی د الله رسوله وی دې کې څوک څوک پراته دي؟ وی د الله رسوله ټولو نه لاندې طبقه کې به منافقین دي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. لاندې طبقه اومه طبقه کې او په شپږمه طبقه کې هغه خلک پراته دي چې خدای نه مني. منافقین ګور هغې نه هم لاندې شي، خدای نه مني، دا دهریان خلقیان. او ورپسې په 5مه طبقه کې مشرکان پراته دي چې الله سره شرک کوي. او په 4مه طبقه کې مجوسیان په مشرکانو کې خاصه ډله د اور عبادت کوي پراته دي. او په 3مه طبقه کې به یهودیان پراتی، او په 2مه طبقه کې به عیسایان پراتی. د ټولو نه لاندې منافقین، د هغې نه پورته بیا په 6مه کې دا خدای نه مني، د خدای وجود نه مني. او د هغې نه بره بیا په 5مه کې مشرکان، او د هغې نه بره په 4مه کې مجوسیان، او د هغې نه بره په 3مه کې یهودیان، او د هغې نه بره په 2مه کې عیسایان. دا به پکې پراتی. او په لومبۍ کې څوک؟ نو جبرئیل علیہ السلام غږ ونه کړ، چپ شو چې دا شپږ طبقې یې بیان کړو، دا لومبۍ غږ یې ونه کړ. او فکرمند دی. وی وایه جبرئیل په دې لومبۍ کې به څوک نو چپو بیا دې تپوس کې ما پوهېږه په لومبۍ کې به څوک وي؟ په لومبۍ کې به ستا د امت نافرمان فاسقان پراتی. دومره خپه جبرئیل علیہ السلام. پس نبی کریم سم چې دا واورېد د سترګو کې اوښکې راغلې، کوټې ته ننوت. صرف منزله به راوتېده چې مونځ بیا وکړو، فوراً به بیا کوټې ته ننوت، ځان پسې به دروازه بنده کړه. بیا به فرض منزله راغی، بیا به کوټې ته ننوت، دروازه به بنده کړه. او ډېر زیات غمجن فکرمن صحابه پې پوه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابو ته وایي چې نبی علیہ السلام څه چل شوی؟ بیبیانو نه تپوس کې څه چل شوی دی؟ موږ نه یو خبر، خو ځان پسې دروازه بند ساتي، کوټه کې دننه څوک نه پرېږدي. ورغې دروازې ووهله. د الله رسول زه ابوبکر یم، السلام علیکم، جواب یې ورنه کړ. ورکړی به یې خو ده به نه اورېدلی. بیا وی السلام علیکم انا ابوبکر، بیا جواب ورنه کړ. سلام بیا جواب خامخا کړي، خو په زوره نه چې دی ووري. 3 ځله سلام واچو، نبی علیہ السلام اجازت ورنکړه. دی واپس راغی. عمر ته وی عمر څه پوه؟ وی زه خو ډېر پریشان یم. څوک و؟ ورېږه زه ورځم. عمر اواز لږ تیز و. هغه وی د الله رسول السلام علیکم، زه عمر یم. اړو اجازت یې ورنکړه. دوباره اواز وکړه زه عمر یم، بیا اجازت ورنکړه. درې باره بیا اواز وکړه زه عمر یم، بیا اجازت ورنکړه. واپس شو. چې واپس شو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه یو ځل نبی علیہ السلام وی دی داسې دی لکه زما د اهل بیتو په شان. وی سلمانه ستا نبی علیہ السلام ډېر صفت کړی دی، ته ورشه نبی علیہ السلام باندې اجازت وغواړه که دروازه درته کولو کې چا څه شوی دی؟ چا نه خفه دی؟ چا پریشانه کړی دی؟ چا دلمن کړی دی؟ چا نه خفه دی؟ او نبی علیہ السلام که امت نه خفه شي، امت به غرق شي. څه چل شوی دی؟ سلمان فارسی ورغې 3 ځله هغه هم سلام واچو، اجازت وغواړم، جواب ورنه. حضرت علی صاحب ته وی ته وی زه هم یارېږم نشم ورته، ورېږه زه څه چل جوړم. علي صاحب لاړ بی فاطمې ته، فاطمې ته ورشه نبی علیہ السلام نه اجازت وغواړه. ټول صحابه پریشان دي، د کور خاوندان پریشانه، بیبیان پریشانه چې څه چل شوی دی. چا ورته بدرد ویلي دي، چا شته سپوره ویلې ده، چا نه خفه دی، څه پریشاني ده. بی فاطمه ورله د کور په دروازه ورله.
دروازه والا د فاطمه نو حضور پاک ته دروازه کوله وکړه هغه سره ډېر زیاته مینه وینه فاطمه دا سنه خو ماته جبريل عليه السلام راغی علی راته وي چې د جهنم او تبقیلی لاندې کې منافقان داغې نه برکې د هریان چې خدای نه مني هغې نه برکې مشرکان هغې نه برکې د مشرکانو خاص قسم مجوسیان هغې نه برکې یهود هغې نه برکې عیسایان او بیا جبریل چپ شو غمجنو مې هغې اوله کې څوک دي وایي ستا د امت فاسقان ګناهګاران زما امت به جهنم ته ځي په دې جاړم خدای که بره طبقم ده خو بیا دوزخ دی په دې جاړم خدای ته خوب نه راځي ډوډۍ ته مې شوق نه کېږي او بس کلی نشم چا سره خبرې خوند نه راکوي د امت دپاره فکرمند یم ایرونو رښتیا ووایه څومره فکرمند دی حضور پاک د امت دپاره موږ څه وکړل موږ د نبي علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ موږ دپاره فکرمند لیکن موږ د علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړو د هغه د سنتو اتباع وکړو موږ وله سیرې سیرې کړو موږ خفه کړو په ګناه الله خفه کېږي موږ ګناه کوو زموږ دې د ګناهونو نه توبه وباسئ ښه نستغفر الله ونتوب الیه زموږ دې د ګناهونو نه توبه بیا به نه کوو توبه وباسئ پړه کې موږ څونه ګناه کوو د پیغمبر علیه السلام موږ ډېر احترام ونه کړو د هغه شکل موږ ځان له خوښ نه کړ د هغه جامه موږ ځان له خوښه نه کړه د هغه ښکلې عقیده موږ ځان له خوښه نه کړه د هغه ښکلې عمل موږ ځان له خوښه نه کړ موږ د انګریز په تهذیب ځان ښه ګڼو د انګریز شکل هم خوښ دی د انګریز جامه هم ځان له خوښه کړې انګریز په فحاشۍ خوشحالېږي نو موږ فحاشي کوو بدعملي کوو دا ولې دی پسې بارمان کو خو قبر کې الله دې نه د غیرمان نه وسات دی پسې بارمان کو خو د قیامت پر الله دې نه د غیرمان نه وسات ډېره بده به مسلمانانو ډېره بده به چې د قیامت پر موږ ځان ته مسلمانان وایو د حضور پاک امت او فرشتې د مټو نیسي وي لرې شرو کېږه اخوازه د نبي علیه السلام دې حوض کوثر ته چې نږدې نشي لرې شو شه د دې جنډې لاندې به ته سنګمانه ودرېږې دا به ډېره بدی خدای دې د دغې رسوایۍ نه وساتي دا به ډېره زیاته بده نو عایشې ډېر زیات فکرمنې دا زما امت به ګناه خو دا چا نه کېږي دا به دوزخ کې پروتي فاطمه رضی الله عنها ته نو فورا جبریل علیه السلام د قرآن شریف وحی راوړ ولسوف يعطيك ربك فترضى اے محبوبه مخه پکېږه تا چې څه ته غواړې خدای به یې درله درکړي ته چې څه غواړې دا به درکړي نو د هغې طریقه بیا نبي علیه السلام فرمایلې ده چې دا ګناهګار امت به دوزخ ته ځي هم د غړومبۍ طبقه کې به پروت وي خو د نبي علیه السلام په سفارش به ورته خدای عذاب اسانوي نبی علیہ السلام با اللہ تا سجدہ کئی دا قیامت برد امتی امتی چغی بوئی دا دنیا دا یویفتی برابر سجدہ نو اللہ بوی خداور شا چه دون گناہون اکڑی دو باسا اگا با پی جندلی کی گیا باو باسی بیا با سفارش کی وی دو دامو باسا بیا با سفارش کی وی خدا دون گناہ اکڑی دامو باسا بیا با سفارش کی کہ دمر نیکی اکڑی دامو باسا آخرہ کی یعنی سبا پیغمبر علیہ السلام سفارش کی او سبا خدای اغی خلق العذاب مور کی گناهګارو له دوزخ پاک دا جامه چې خیره نشي دا مونږ کله اغوندو چې مونږ یو وینځو دا مونږ کوډه به په صوبالي په خوا باندې خزو په صوبالي ډبوله اوس په مشیل کې چې یو دا طالبان په خپو په لاسونو په ډب ډب کوي او صابون پکې واچي په خوا به ته کوټ کوانې وي ها پټین کې به جامې واچول صابون به سره ډکا ډکراو ورځو او اور به بلاو پس دا کنه اوس ګرمو بو کې انځي خو ډبای اسریه کې په ګرمه علي غوندي چې پاکه شي پلیته سوپنا غوندي نو دا ګناهګار په دوزخ کې ډبای دا ګناهونه به د دوزخ په اور انځي چې پاک شي له جنت ته نو مثلا د یو سړی یو کروڑ کال عذاب دی یا زر کاله نو د نبی علیہ السلام د دعا په برکت سفارش او برکت به ته خدای سم معاف کړي لکه اوس هم بادشاہ کله کله جیلی ته جیل معاف کوي کنه
چاته یو میاشت، چاته دوه میاشتې، چاته یو کال، او دا اخترونو په وجه معاف کوي. دغسې سب هغې له الله عذاب ورکوي د فسق په وجه. څه به د نبي علیه السلام په سفارش یې دوزخ نه وباسي. د مارو ډېر اندازه ولګوئ چې حضرت جبریل علیه السلام زمونږ په شان کې څومره رحم والا دی. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی مصنف د ابن ابي شیبه کې یو روایت دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یهودیانو سره به کېناستېده او د هغې کتاب به اورېده. نو خوشحالېده به ځکه د هغې په کتاب کې به هغه خبرې وي چې کوم به قرآن کې وي، د هغې کتاب کې به هغه خبرې وي چې کوم به نبي علیه السلام ویلې. نو دی به خوشحاله و چې وګوره زمونږ د پیغمبر د خبرو او د قرآن شریف دا د یهودیان هم تصدیق کوي، د هغې کتابونه هم تصدیق کوي. الحمدلله. نو یو ځل حضرت عمر صاحب د یهودو نه تپوس وکړ، ویې رښتیا ووایه زمونږ دا پیغمبر رښتونی پیغمبر دی او کله دی؟ هغې وی او بلکل رښتونی پیغمبر دی. قرآن شریف کې الله فرمایي یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، څنګه چې ورته خپل زامن معلوم دي دقسې ورته پیغمبر علیه السلام معلوم دي. د عبدالله ابن سلام نه چا تپوس وکړو، په قرآن شریف کې الله وایي چې دوی ته پیغمبر علیه السلام داسې معلوم دي چې د خدای پیغمبر لکه خپل بچي. دا ټیک ته وی مونږ خپلو بچو کې هم شک شته، څه پته لګي ښه چې د زمونږ نه پټ چاته غلطي نه یې کړې، هغې کې شک شته. او په حضور پاک کې هم دا شک هم نشته، مونږ ته پته. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قرآن شریف کې الله وایي هغه پیغمبر چې دی ښه پېژنده چې د آخر زمانې پیغمبر دی او رښتونی دی، چې راغی نو کفر یې پرې وکړو. وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نو بیا په ایمان ولې نه راوړی؟ یاره یو خبره ده چې هر کله دی پیژنې چې د خدای رښتونی پیغمبر دی، نو بیا په ایمان ولې نه راوړی؟ او ته څه وایي یهودیان؟ یاره وایي چې دا کومه وحی دله راوړي که نه، نو دا ولې یو فرشته راوړي چې د هغه نوم جبریل دی او زمونږ او د هغه دشمني ده. وایي څه دشمني ده؟ وایي ټول عمر چې مونږ غرق کړي یو د جبریل علیه السلام غرق کړي یو. جبریل علیه السلام باندې خدای د عذاب د پاره ډېر عذابونه قومونو له خدای پیدا ورکړي. دا طاقتم د لوط علیه السلام غون کلو ته یو کلی نو غون کلی دي، هغې ته یې وزر علم که اوچت یې که او ولاړ یې راوغورځول. دومره طاقتم خدای ورکړي. په بعضې قومونو به یو چغه وواله او چې چغه به یې وواله نو هلاک به شو. داسې طاقتم خدای پاک ورکړی دی. نو یهودیان وایي چې دا خو زمونږ دشمن دی، دشمن. عمر صاحب ورته څه وایي؟ عجیبه خبره یې ورته وکړه. وی دا خو منه چې د خدای فرشته وی دوست هم پکې کم دی. وی میکائیل علیه السلام هم دوست دی. وی ولې؟ وی ګوره بارانونه را باندې کوي، هواګانې را باندې چلی، او دی خو عذابونه نازلوي، د سره هم نه لګي. وی دا تپوس نه کوم چې دوی مقام کوم ځای دی؟ عمر صاحب ورته وایي وی مقام؟ وی جبریل د الله د عرش نه ښي طرف ته دی او میکائیل ګس طرف ته دی. او دا دواړه هم د یو بل دشمنان دي، یو مونږ سره ښه کوي بل بد کوي. عمر صاحب ورته وایي ای ظالمانو چې د خدای غاړې ته یو دواړه ولاړ دي، یو غاړې ته بلې غاړې ته، نو دا به د خدای په حکم چلېږي که د خدای د حکم خلاف به کوي؟ او بیا دواړه یو خوا دی بل خوا، نو دواړو یو بل سره څنګه مخالفت او دشمني وایي؟ دا خو د خدای په حکم نازلېږي، خو یو د خدای د غضب دپاره مقرر کړی دی چې څوک د الله نافرماني کړي او پسې لېږي، او بل خدای باد و باران باندې مقرر کړی دی، باد و باران کې کله خیري کله پکې شر. نو او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي؟ هغه ورته یو خبره وکړه، من کان عدوا لجبریل، وی که څوک د جبریل دشمنانی، نو وی دشمن نه قرآن د نازل کړی دی، قرآن د مسلمان رحمت دی او ستاسو د کتابونو تصدیق کوي. زه خو جبریل منم چې را روان شو، چې
چې را روان شو چې کوم الفاظ عمر اغوی ته ویلو عمر چې نبی علیہ السلام له څنګه راورسید نو حضور پاک ته جبرئیل علیہ السلام راغی او آیات یې ولا راوړ من كان عدوا لجبريل فانه نزل على قلبك څوک چې د جبرئیل دشمنی مړ دي ځان باندې چکونه ولګي جبريل خو دا قرآن نازل کړی خو باذن ربک استاد خدای په اذن دی خو بغیر د خدای د اذن نه نشي مصدقا لما بين يديه فهدى ورحمة للمؤمنين چې څو عمر اغوی ته ویلو اقص جبريل علیہ السلام آیات راوړو او نبی علیہ السلام ته پیش کړ نبی علیہ السلام آیات عمر ته پیش کړ دا الله رسول دغه خود مې يهوديان ته دا خبر وکړه من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال یسوک د خدای دشمنی کوي د جبريل دشمنی د خدای دشمنی ده د خدای د فرشتو دشمنی ده د خدای د رسولانو دشمنی ده د خدای د ملائکه د میکائیل دشمنی ده فإن الله عدو خدای وی د دې خلکو سره د ما دشمنی ده دونه په الله په دې ټکی خپش دا په فرشتو کې باران هو کوي خو د خدای په حکم کوي کله باران د خیر کوي میکائیل علیہ السلام کله د شر جبريل علیہ السلام وحی وروړي او چې چا غلطی شوی او دې شپور کا سزا الله خدای د حکم نافرمانی نشي کوي یو ځل نبی علیہ السلام دراغه یو وینه ولا راو شیشه ورته شیشه باغی د مچ د بوله په شانتي او نری داغو جبريل علیہ السلام حضور پاک ته وی وی الله رسوله دا داغ پیژنې وینا جبريل خو نه پیژنې څه شي دی خو یو کیسه په کې داغ وته وی دا داغ چې دی دا د مچ د غول عمره د دې شیشه کې په دې میان اوس غټه شیشه کې چې راکوټه غونډه سه غټ بوډه هغه کې راکوټه غونډه داغي اخو ډیر معمولی شی شو کنه یی ته مزید وای جبريل مزید څه شی دی دا پټینه دا مزید دی وی مزید څه شی دی وی دا چې کله خدای پیدا کو وی ما ته الله وی چې دا ورشه جبريل په دې کې چکر یو لگاوا او د دې اول او اخر معلوم کا یو روایت کې زر کال دی بلکې او یا زر دی وی او یا زر کال می پکې چکر یو لګول کله یو او جبريل غوند تیز رفتار او یا زر کال می پکې چکر یو لګول یو خپل خو د دې مزید د دې پټینی داغ انتها ته نه رسیدې شوم دا مې اخره پورې سر ته ونه رسیدم چې دا به کم دی خلاصېږي نو چې دا پټې داغ دومره لوی دی نو ټول جنت به سونی وګوره دا غونډه شیشه د جنت مثال دا پټې داغ د مزید نو جبريل دی مزید کې دیسه وی دا هغه ځای دی چې الله به د خپلو بندګانو سره په جنت کې پکې ملاقات کوي دا هغه ځای جنتونه چې خدای پیدا کړل وی جبريل ورشه دا جنتونه وګوره نو چې ورغی او واپس راغی وی څنګه وی الله ډیر خشته او ډیر مزیدار وی څوک به وردن نشي الله که چام واوریدل اس څوک به بار پاتې نشي او دې کې به داخليږي ځکه هر قسمه خوشاله پکې دي نو بیا د جنت نه غیر چا پیر دا عبادت توکل جهاد روزه منځ زکات نیکه وی دا توس ورشا وګوره چې بیا ورغی وی الله دې سيزونه سخت غیر چا پیر ته وجو یارېګم چې څوک به بګړ وردن نه نشي لار د شپول شو لار سخت شو د منځونو شو د روزو د عبادتونو شو بیا وته وی زورشه دوزخ وګوره چې دوزخونه پیدا کړل واپس راغی وی څنګه وی الله دومره عذابونه او خابینونه دی پکې چې څوک ووري نږدې به موته نشي دومره ښه شی دی نو بیا تر خواهشات نفسانیه او دا ګناهونه غیر چا پیره تا وکړم زنا او غلا او دا نور ګناهونه غیبت چې سړي د خوان ورکه او دا وی دا ورشه اوس کنه او الله وی غیر چا پیره دې خشتختل خپل سيزونه ظاهر کې جاذب سيزونه دي اره توکل دي یارېګم چې څوک بمبار پاتې نشي ټولو پکې ور داخل شي ليله القدر پر رمضان کې چې کوم شپه جبريل عليه السلام نازلي وصل نازلي تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم كل امر السلام عيسى عليه السلام سره بګردید وایدناه بروح القدس
او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فکر من شو نو فوراً به جبرئیل علیه السلام راغی. جنگ بدر کې 500 فرشتو کمانډر ان چیف دیو مشر او د 500 میکائیل علیه السلام او نبی علیہ السلام سره خي طرف ته جبرئیل او ګس طرف ته میکائیل علیہ السلام. جنگ احد کې یو خوا وته جبرئیل بل خوا میکائیل باقاعده. او یو صحابي وای په یو اس باندې مې یو سړی ول زیات پټکی اوالو وی ما یو کافر پس منډه والا په بدر کې وی زما در رسیدونه مخ کې هغه بل سړی په چوکاو وو په تور وو او ما نه مخ کې پریوت مړ شو. نبی علیہ السلام دا جبرئیل په خیزوم اس باندې سورو. احد کې نبی علیہ السلام سره جبرئیل او میکائیل خوا کې وسره. او چې کله دا غزوه خندق نه فارغ شو نبی علیہ السلام نو جبرئیل علیہ السلام د انسان په شکل کې ولا راغی. وی دا الله رسول تاخذ غره او غردولا مون خلا سامان جنگ نه دي کوس کړي. وی ولی وی لار شبنو قریظه يهوديانو ته صحابه سره به یو ځای ګرځیدل. صحابي وی مون سره پلاره په اس یو ځای روانو وی د جبرئیل علیہ السلام د اس دوړي محسوسوله ګډ به سره ته کله به انسان په شکل لاغه پیغمبر علیہ السلام لا حدیث جبرئیل ورته په مشکات کې شتا او په بخاری شریف کې مسلم شریف کې مشتا یو ځل انسان په شکل لاغه او ځان نه داسې جوړ کړو لکه چې مسافری او سره لکه تک تور سر وخته چا پیجندم نه او نبی علیہ السلام ته کونډه ماته کړل او د نبی علیہ السلام نه د ایمان او د اسلام او د احسان او د قیامت ته پوښتنه وکړه. په هغه وخت پیغمبر علیہ السلام هم اون پیجنده کړ انسان په شکل کې چې او عموما به حضرت دحیه کلبی په شکل کې راته. دحیه کلبی رضی الله عنه په صحابه کې خپل دومره خپل چې په مخ به روبنده چاو دومره چې څوک را باندې چې عاشقان نشي خدي عموما دومره خشتاو داغه په شکل بناته. یو ځل نبی علیہ السلام سره ناستو پاسې ده نو عائشہ صدیقه ته تاسو کو وی دا سړی سوکو وی سیب دحیه کلبی وکنه حضور پاک مسکیش چې باروت یو جبرئیل راغلی دا خبرې را سره په دغه ورځ په بل شکل راغلی د ایمان او د اسلام ته پوښتنه او د احسان او د قیامت چې باروت نبی علیہ السلام دا سړی واپس کې ورشه وی ګوره خلکو منډه والی وسو خوشتنه وی دا جبرئیل معنی د ایمان او د اسلام او د احسان او د قیامت دا نه خو ته پوښتنه کول تاسو ته او روانه کول تاسو په یوله. د حضور پاک د وفات په وخت کې بی عائشہ وی دی راغله ملک الموت وسره سلام یې واچو وی الله رسول ملک الموت راغلی سلام اچي وعلیکم السلام اجازه وانه وی اجازه دی وته چې داخل شو ملک الموت وی الله رسول زخو الله را لګل تعالی اختیار درکې دنیا کې د ژوند وخت کې اخرت. نو نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام ته وکتل حضور پاک وی زما دو وزیران پزمکه کې دي دو په اسمان کې پزمکه کې می دو وزیران حضرت ابوبکر او حضرت عمر دي رضی الله عنهما او د اسمان دو وزیران دا یو حضرت جبرئیل دی او یو حضرت میکائیل دی علیهم السلام. ناغه ته دا د مشورې پتو غو قتل چې جبرئیل څنګه وکم او ته تعالی خو خدای پاک اختیار درکړه د الله رسوله وان الله يتشوق الى لقاء خدای ست ملاقات تشوق کړي اوس دغه خپل وی امدل امرک. نشوتی سے خصائص کبرا کی او حدیث ته کوي وی بس د نن نه پس بده د وحی په حیثیت د وحی درولو په حیثیت دنیا ته نور ناراضم بس دا د مخیری عاشق راضی ليله القدر کې تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ودا وحی پر اولو په حیث باز د مخیری زل بس او عجیب خبره ده. اوهو چې کله علیه السلام وفات شو کنه نو حضرت فاطمه رضی الله عنها جلل نو په جلا کې یو ټکی وي ګور دونه د جبرئیل او د نبی علیہ السلام غو تعلق دی وی لا جبرئیل نه وی بابا می وفات شو جبرئیل له بوز داغه د مرګ خبر ورکو استا مرګ لري هغه نږدې کړ. نو فرشتي خوري دي د خدای پاک ټول فرشتي له ګنا نه پاکي او د الله په حکم کارونه کوي او د خدای د حکم نه رد دسترګي خلاف نشي کوي
او خدای اچا خپل ډیوټي ورکړی دا خو په ټولو فرشتو کې د لوی درجه فرشتہ دا حضرت جبرئیل علیه السلام او په مسلمان خصوصي رحم دی خصوصي کرم او خصوصي رحم او ټول فرشتي الله د خیر لپاره نازلې کړې دي ولیکن چې یو اندام خوږ شي او کینسر شي بیا به پرې کې بیا پرې کولو کې پیدا ده بیا خلک ډاکټر له فیس هم ورکوي د ډاکټر خوشامندم کې چې د الله سره نه پرې کا او چې تی پرې کې نو د ډاکټر خو صفتونه هم کوي انا ګلاسې تی پرې کا ولې هغه ته پته چې د ډاکټر صفت کوم فیس ور کوم دی چې دا یو لاس خو پرې جو نور وجود به بچي دغه رنګ کم خلک چې ګنده شو کافران شو جبرئیل علیه السلام په سبب الله عذاب ورکړي دا کینسر والا دی دا الله کار د حکمت زمونږ د دین ټول قرآن جبرئیل علیه السلام راوړی ټول قرآن جبرئیل علیه السلام راوړی او د احادیثو کې لوی حصہ زمونږ د دین د جبرئیل علیه السلام ده نو دا لوی خبره ده کنه الله تعالی زمونږ په دین باندې عمل نصیب کړي او الله تعالی دې په قرآن او په حدیث زموږ عمل نصیب کړي او دغه فرشته چې الله را لېږي خدای پاک زموږ د خیر ذرایع جوړ کړي کرام الکاتبین چې لیکي خدای زموږ نیکي ردی په لاسونو باندې ولیکل او زموږ ګناهونه خدای دې لیکلي موږ توبه او صورت معاف کړي نو ابو طلحه یو صحابیو خزینم ام سلیمو د دې انس تا د ام سلیم بچی دی نوی ام سلیم ته وی چې دا انس مونږ نبی علیہ السلام نه بودو چې خدمت یې کوي ډېره ښه نو دې ماشوم راوست د لسو کالو او حضور پاک ته پرېښود وی صاحب دې بستا خدمت کوي وی ډېره ښه ده لس کاله دې حضرت انس د نبی علیہ السلام خدمت کړی دی وی په دې لسو کالو کې ما ته اوف قدرې نه دی ویلې دیو ځلې د امور راله نبی علیہ السلام ته وی چې الله رسوله دا انس تا خادم دی دعا ولا وکا ګوره دې معجزې ته ګوروس نو حضور پاک ولا عجیبه دعا وکړه اللهم بارک له فی عمره وماله وولده خدای دې انس په عمر کې او په مال کې او په اولاد کې برکت واچي دې دعا ولا وکړه نو خو د حضور پاک دعا وا دا دعا د نبی علیہ السلام فوری قبل ایدل دې معجزه ده حضرت انس وی چې د نبی علیہ السلام دعا ما ته ولګی دا وی د خلکو کجوره کال کې یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې دوه ځله میوه کوي د کجوري چې د په کال کې دوه ځله میوه نه کړي او زما باغ دوه ځله میوه کوي او مال کې می دا برکت شو او اولاد کې برکت می سره وی زما زامن او نوسی چې شمیرم نو دوه کم سل دی اتان می دوه کم سل اولاد می دی وی دا خو مشمیرلی دی او باقی دی پکې خدای خیر واچي نورم ډیر را روان دی